السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي چې جوړ روغ خوښ او خوشحاله وایاست او د صحت جامې به مو په تن وي. خدای دې وکړي چې خپل تېر کورني کارونه مو خپل استاد ته رسولي یې. راځو د تېر درس په ادامه سره نوی درس وایو. ګرانو شاګردانو، د سین د توري په ادامه سره و نورو تورو ته ادامه ورکوو. دا چې سین، شین او شین درې سره په یوه رقم لیکل کېږي، یوازې په ټکو کې فرق لري. دا ځای ته باید تاسې همیشه متوجه اوسئ. اوس د سواد توری وایو. سواد د لیکې څخه شروع کېږي، په نازکه څوکه لوړ ځي، بېرته بیا داسې څه ګولېږي، دا لاندې څوکه یې دا نرۍ کېږي. دا ځای چې بېرته نازکه شروع کېږي، ټینګه کښېښودل کېږي او مخته راځي. مخته چې راغله دلته بېرته خاص د سین په رقم کاټېږي او مابین یې خاص د سین په رقم راځي. باید نازکه څوکه څه باید کښته وي. دا یې اول حرکت دی تر دا ځایه، دا یې دوهم حرکت دی او دا یې درېیم حرکت دی. سواد توری وایو. نازکه څوکه بېرته د لیک ته نارسېده شروع کوئ، بیا لوړ ځو، بېرته راځو کښته، د سین په رقم نس ورکوو. سواد نازکه څوکه څنګه کښته، دلته بېرته راځو کښته، بېرته نازکه څوکه ورپورته کوو. نازکه څوکه پورته کوو، دلته یو څه ټینګ ښکار، دلته بېرته نرۍ کېږي، بیا یې نرۍ کوو، ټینګ یې ښکار، مخته راځو، بېرته بیا کښته کېږي، بیا یې ګولو، ورپورته کوئ. سواد او دال دواړه په یوه رقم لیکل کېږي، یوازې په ټکي کې فرق وي. اوس اوږد سواد وایو. نازکه څوکه پورته کوو، خاص همدغه رقم، بېرته یې راکښته کوو، لیکې ته دانه ورسوئ، د لیک څخه نازک کرار شروع کوو، ټینګ یې ښکار، لوړه څوکه ورپورته کوو. د ټک قدر باید د دې څخه کښته وي. بل سواد وایو. لیکې ته راځو، د لیکې څخه ول حرکت ورکوو، پورته کوئ، ته باید یو څه کښته وي. دا هم خاص هغسې په درې حرکته لیکل کېږي او همیشه باید تاسې د کلمه هغه نري او پنډو ځایو ته متوجه اوسئ، ځکه چې دا د خطاطي قوانین دي. او ستاسو د نن ورځې کورنی کار د سواد توري دوې څپې د دا توري او دوې څپې د دا توري.